اول به مونږه د لیف فنکشن لرا شو چې مطلب د لیف لازمی ولې دی صحیح ده نو ایولوشن اف لیف لکه مونږ راشو نو پرایمری فنکشن اف لیف زمونږ سره فوټوسینتھیسس دی صحیح ده فوټوسینتھیسس چې کوم دی زمونږ سره چرته کیږي په لیوز کې کیږي نو دا خو د دې مین فنکشن دی د دې نه علاوه السو هیلپس ان ټرانسپیریشن او دا په ټرانسپیریشن کې چې کوم دی هم هیلپ ورکوي صحیح ده څنګه که پرز کا انوایرمنټل کنډیشنز وارمر شي صحیح ده ګرمي شي نو بیا دوی خپل جسم یخولو دپاره چې کوم وام واټر دی نو هغه د خپل سټومیټل سرفیس نه چې کوم دی ریلیز کوي نو په دې وجه باندې د هغه واټر سره هیټ هم د دوی د باډي نه ځي او د دوی باډي څه کیږي کول ډاون کیږي نو په دې وجه باندې دا په ټرانسپیریشن کې چې کوم دی هم هیلپ ورکوي کوم چې لیوز دي انادر اکټیویټي چې کوم بله اکټیویټي ده نو هغه ریسپیریشن هم دی ځکه چې دوی ابزاربشن اف اکسیجن کوي او لیبریشن اف کاربن ډای اکساید کوي صحیح ده لیبریشن مطلب آزادول مطلب پرېښودل نو اکسیجن اخیستل او کاربن ډای اکساید ریلیز کولو ته په سمپل ورډز کې مونږه ریسپیریشن وایو صحیح ده حالانکه ریسپیریشن زمونږ سره کمپلیکس پروسس دی دې ته مونږه بریدینګ وایو نارملی چې کله اکسیجن انټر کوي او کاربن ډای اکساید ریلیز کوي خو بیا هم جنرلی ورته مونږه ویلی شو صحیح ده پریمیټیو واسکولر پلانټس چې کوم دی لیکډ لیوز په هغې کې پاڼې نه وي کوم چې پخواني پلانټس وو نو سټیم چې کوم دی هغوی کې فوټوسنتیټک وه سټیم په ذریعه باندې به هغوی فوټوسنتھیسس کوو خپل خوراک به یې پخپله تیارولو صحیح ده سو لیوز ایوالډ یعنی ایولوشن چې کوم دی نو شوی دی صحیح ده مطلب په پریمیټیو کې نو لیوز او نن سبا کې شته نو په دې وجه باندې دا څه شوي دي ایوالډ شوي دي ایولوشن یې شوی دی ښه ټو بیسک ټایپس دي زمونږ سره د لیوز یو ته مونږه مایکروفیلس لیف وایو چې په هغې کې زمونږ سره صرف یو وین تلی وي صحیح ده مایکروفیلس لیوز چې په هغې کې زمونږ سره څه تلی وي یو وین تلی وي لیټس فار ایگزامپل دا زمونږ سره لیف دی او دا پکې یو وین تلی دی صحیح ده نو دې ته مونږه مایکروفیلس لیوز وایو او بل زمونږ سره د میګافیلس لیوز چې په هغې کې مینی وینز تلی وي صحیح ده لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره پاڼه ده او په دې کې چې کوم دی مینی وینز تلی دي یا چې کوم دی تاسو ویلی شئ چې برانچ وینز پکې تلی دي صحیح ده ښه اوس دا کوم چې زمونږ سره ون وین لیف دی کوم ته چې مونږه مایکروفیلس لیف وایو نو د دې ایولوشن څنګه شوی دی نو مایکروفیلس لیف زمونږ سره په کلب ماسز یعنی سب فایلم لایکوپسیډا کې وي صحیح ده او په هارسټیلز یعنی سب فایلم سپینوپسیډا کې په دې کې زمونږ سره مایکروفیلس لیوز وي او دا څنګه راغلی دي نو د دې خو څه خاص دغه معلوم نه دی ایگزیکټ میکانیزم معلوم نه دی خو بیا هم دوه پاسیبلیټیز شته چې د هغې په بیس باندې میبي چې دا راغلی وي یو دا دی چې آوټ ګروت په شکل کې دا راغلی بل دا چې د برانچ سیسټم ریډکشن شوی دی په سایز کې کم شوي دي او د هغې نه راغلی صحیح ده آوټ ګروت څه ته وایي یو بډ لایک سټرکچر ته وایي صحیح ده یو بډ لایک سټرکچر چې راوځي د مین باډي نه هغې ته مونږه آوټ ګروت وایو نو آوټ ګروت والا کې مونږ اول نمبر ډسکس کو نو اورجینیټډ از ان آوټ ګروت دوی وایي چې دا کوم چې مایکروفیلس لیف دی دا د مین باډي نه از ان آوټ ګروت چې کوم دی بهر ته راوتلی دی صحیح ده بیا څه چل شوی دی انکریز ان سایز د دوی په سایز کې انکریز راتلو او چې کله په سایز کې انکریز راځي نو دې ته د سپورټ او د ټرانسپورټ ضرورت وي مطلب د سپورټ دپاره چې دا مطلب خپل ځان سپورټ کړي او بل په دې کې د نیوټرینټس وغیره چې کوم دی ټرانسپورټ وکړی شي نو د هغې ضرورت ورته راغی نو په دې وجه باندې واسکولر ټیشوز چې کوم دی په دوی کې څه شول ان د فارم اف ون وین راغلل صحیح ده واسکولر ټیشوز پکې راغلل ان د فارم اف ون وین صحیح ده لکه دا زمونږ سره لیفلیس پلانټ دی د دې نه یو آوټ ګروت شان چې کوم دی بهر ته راووتو دا آوټ ګروت چې کله په سایز کې غټېدو نو په دې کې د سپورټ او ټرانسپورټ دپاره د واسکولر ټیشوز د ضرورت راغی صحیح ده نو په دې وجه باندې پکې واسکولر ټیشوز چې راغلل ان د فارم اف ون وین نو زمونږ سره مایکروفیلس لیوز په دې طریقه باندې څه شو ایوال شو صحیح ده بل زمونږ سره چې کوم دویم نمبر پاسیبلیټي ده چې ریډکشن شوی دی نو مونږ دا وایو چې ریډکشن اف لیفلیس برانچینګ سیسټم دا کوم چې لیفلیس برانچینګ سیسټم دی د دې ریډکشن شوی دی په سایز کې کم شوي دي او په آخره کې چې کوم دی نو یو پاڼه شکل اختیار کړی دی لکه دا زمونږ سره چې کوم دی لیفلیس برانچینګ سیسټم دی دا ورو ورو چې کوم دی ریډیوس کېږي داسې ریډیوس کېږي او په آخره کې چې کوم دی د دې نه زمونږ سره مایکروفیلس لیوز راغلی دي صحیح ده چې په دې کې بیا زمونږ سره ون وین چې کوم دی موجود وي صحیح ده نو په دې طریقه باندې راغلی اوس که مونږ راشو ایولوشن اف میګافیلس لیف لا چې مطلب دا مینی وینز والا لیف څنګه ایوال شوی دی نو میګافیلس لیف فاوند ان مینی پلانټس سچ ایز لیف اف جینکو صحیح ده کوم چې زمونږ سره یو چاینیز ټری ده په هغې کې زمونږ سره پاڼې چې کوم موجود وي نو په هغې کې مینی وینز وي صحیح ده هغې ته مونږ میګافیلس لیوز وایو
نو دوی دا وایي چې ایولوشن اف میګافیلس لیوز زموږ سره فورک برانچینګ سیستم چې کوم ریډکشن دی د هغې شوی دی لکه فورک څه ته وایي زموږ سره ټیونینګ فورک به تاسو په لیب کې لیدلی وي مطلب داسې سټرکچر وي داسې یو سسیز ته ووایو بیا د غوږ ته ونیسي او هغه اواز پیدا کوي صحیح ده نو هغې ته موږ فورک وایو نو فورک برانچینګ مطلب که تاسو د برانچینګ سیستم ته وګورئ نو دا فورک برانچینګ سیستم دی صحیح ده نو د دې څه چل وشو ریډکشن یې وشو او په دې طریقه باندې زموږ سره چې کوم دی میګافیلس لیف راغی نو دې ته ځکه وایي فورک برانچینګ ریډکشن هایپاتیسیس ورته وایي دا فورک برانچینګ ریډکشن هایپاتیسیس چې کوم دی په دې کې څه سټیپس دی وایي چې انوالو دي یو پکې زموږ سره اوورټاپینګ دی اوورټاپینګ څه ته وایي چې دوه ګاډي کله یو ځای د یو بل سره روان وي نو مطلب که دا یو خپل سپیډ سیوا کړي او دا بل څه شي د بل ته داسې څه څیز ور واچوي چې د ده دا سپیډ پې سلو شي نو دې ته اوور ټاپینګ وایي صحیح ده په دې طریقه باندې نو مطلب د دوی دا برانچینګ سیسټم چې کوم دی سیم برانچینګ سیسټم دی په ټولو کې خو که تاسو وګورئ نو په دې کې د دې یو دا په دې ځای کې چې کوم فورک برانچینګ سیسټم دی صحیح ده که نه ډایکاټمس برانچینګ سیسټم یا زموږ سره وای شیپ برانچینګ سیسټم دی نو د یو دا خپل سپیډ چې کوم دی سیوا کړی دی او د دې بل دا سپیډ یې څه کړی دی کم کړی دی نو دی لاندې پاتې شوی دی او دا برانچ څه شوی دی غټ شوی دی که دلته تاسو وګورئ نو د ده سپیډ سلو شوی دی د ده چې کوم دی سیوا دی که دلته وګورئ د ده سپیډ سلو دی د ده سیوا دی نو دې ته موږ څه وایو اوور ټاپینګ ورته وایو بیا څه چل وشو چې مطلب دا برانچینګ سیسټم خو د چا به برانچینګ سیسټم دوه داسې تللی وي او د چا به چې کوم دی داسې تللی وي نو دا په یو پلین کې نه دی بیا صحیح ده نو په دې وجه باندې دا ټول چې کوم دی دا یو پلین ته داسې راوستل پکار دي نو دې ته بیا موږ څه وایو پلینیشن چې دا یو پلین ته راشي داسې لکه داسې خو به اوله خو به دا ګډ وډو که نه څوک به داسې او څوک به داسې ګډ وډ به خو بیا چې کله دا یو پلین ته راشي نو دې ته موږ څه وایو پلینیشن ورته وایو چې یو پلین ته راشي بیا زموږ سره پکې څه چل وشو ویبینګ پکې وشو ویب څه ته وایي جال شانتي صحیح ده که نه نو په دې کې زموږ سره فوټوسنتیټک ټیشوز په ځای باندې څه شول ایرایز شول پکې او د هغې په ذریعه باندې په دوی کې ویبینګ وشو او بیا چې کوم برانچینګ دي نو هغه چینج انټو وینز او هغه برانچز پکې وینز ته چینج شول لکه ګورئ دا چې کوم زموږ سره فورک برانچینګ سیسټم دی نو په دې کې لږ لږ چې کوم دی نو ریډکشن وشو اوور ټاپینګ فینامنا پکې وشوه نو د دې دا سپیډ څه شو سلو شو او د دې دا سپیډ سیوا شو نو دې ته موږ اوور ټاپینګ وایو بیا په دې ځای کې دا ون پلین ته نه دی راغلی وګوره څوک یو خوا تلي څوک بل خوا تلي یو بل یې کراس کړی را کراس کړی دی خو په دې ځای کې دا بیا ون پلین ته راغلی دي نو موږ وایو چې د دې څه چل وشو پلینیشن یې وشو بیا که وګورئ ویبینګ نو مطلب په دوی کې ځای په ځای باندې فوټوسنتیټک ټیشوز چې کوم دی ځای په ځای باندې جوړ شول صحیح ده نو دې ته موږ ویبینګ وایو او کوم چې برانچز دي نو هغه پکې وینز ته ایوال شول صحیح ده نو په دې طریقه باندې زموږ سره میګافیلس لیف ایوال شو صحیح ده